د وخت که ضد دی نو زما سره دی، نو زما یار زما نه ولې اخلي، او چې زه یې هر حکم منمه خیاله، نو بیا اختیار زما نه ولې اخلي. په تیارو سر یم رڼا په خوب کې نه وینمه، تل په ژړا یم خندا په خوب کې نه وینمه، او تصویر مې ایښی په سینه دی چې په خوب کې راشي، خو مودې وشوې یاره تا په خوب کې نه وینمه. چې په دې خاوره باندې امن راشي مینه وکړو، هر څه مې ولیدل خدا په خوب کې نه وینمه. زه خو مړ شوی یم په خوب کې ځان ژوندی وینمه، دا دروغ وینم خو رښتیا په خوب کې نه وینمه. او خیاله له درد سره عادت شوم، زړه مې هم کلک کړی، ځکه اوس هغه مسیحا په خوب کې نه وینم. د ژوند په هره حادثه را سره وغږېدو، د چا تصویر ټوله شپه را سره وغږېدو، خاموشه شپه وه تنهایي وه، د سپوږمۍ رڼا وه، لاس کې سګرټو جوغه را سره وغږېدو. او زه پرې رغېږم ما ته پته د علاج مې دا دی، که دا سړی یوه شېبه را سره وغږېدو. نازکه خوله، نازک بدن، نازک نازک لاسونه، څه په نازکه شان لهجه را سره وغږېدو. تمامه شپه په دغه باب باندې خبره کېده، کله په سم کله خراب باندې خبره کېده. او چا ویل ښه دی، چا ویل نه دی، چا ویل نه یو خبر، چې په دې ښار کې انقلاب باندې خبره کېده. دا سور د مینې دی، دا سپین پکې د امن نښه، دوه مین ناستو او ګلاب باندې خبره کېده. او ورته به ټولې کیسې وکم د دې خپلې خاورې، ورته به ټولې کیسې وکم د دې خپلې خاورې، که چېرته هلته په عذاب باندې خبره کېده. او خیال زما د زړه سورونه شیړي، ومې ویل د همایون صحیح رباب باندې خبره کېده. ماشومانو د بازار لارې څارلې، یو یتیم پکې د پلار لارې څارلې. پوهېدمه چې ته نه راځې لاليه، خو بس هسې مې د ښار لارې څارلې. انتظار مې عادت شوی و سړیه، ما اتوار نه تر اتوار لارې څارلې. او زمونږ کلي ته څلور لارې دي اورې، ګیر چاپېره مې د یار لارې څارلې. او د خپل ستړي ژوند کیسې به ورته وکړم، ما په دغه انتظار لارې څارلې. او وخت بدل و زمانه هغسې نه وه، یو بیمار د خپل بیمار لارې څارلې. او عجیبه د خلکو یار ته انتظار و، خیال ما به درې بار لارې څارلې.